د لوی اختر په رارسېدو ننګرهار کې امنیتي تدابیر زیات او امنیتي چک پاینټونه ډیر شوي او ښار ته هر را داخلېدونکی موټر د امنیتي ځواکونو لخوا پلټل کیږي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین دغه ولایت کې د لوی اختر ورځو شپو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبره کوي. د قومندانۍ ویان سید طیب حماد ننګرهاریانو ته د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ ورکوي. وایي کولی شي اختر کې د ننګرهار هرې سیمې ته په ډاډه زړه او د امن فضا کې په چکر لاړ شي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې امنیت ګډوډ کړي. الحمدلله امنیتي ځواکونه شپه ورځ د ولس په خدمت کې دي. سیارې، موټرداره، پیاده او موټرسایکلداره ګزمې شپه ورځ روانې دي او الحمدلله او هیڅ ستونزه نشته ده. ټول ولس ته ټولو وګړو ته دا ډاډ ورکوو چې ننګرهار ولایت هرې سیمې ته هر ځای ته چې ځي الحمدلله امنیت خوندي ده او امنیتي ځواکونه د دې په خدمت کې دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي حنیف الله او سید عرفان ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو له کړنو خوشحاله دي او د اختر ورځو کې د لا نورو امنیتي چک پاینټونو د ډیرېدو غوښتنه کوي. زه د خپل د برحاله حکومت څخه ډېر زیاته مننه کوم چې موږ دپاره د دې عام ولس دپاره د خپلې سختې تېروي او په هر ځای کې دوی چک پاینټونه تیار کړي دي او غواړي چې د خپل ملت او د خپل ولس دپاره خدمت وکړي او د په امن او فضا کې ژوند تېر کړي. زه دوی څخه همدغه زموږ غوښتنه ده چې نور هم چک پاینټونه زیات کړي، دغه زیات کړي او چې په اختر په ورځ کې موږ چکر ته ووځو او ښه په ازاده او امنیت فضا کې سره ونمانځو. بلخوا یو امنیتي سرتیری محمد طاهر خپل ولسونو ته ډاډ ورکوي چې د امنیت ساتنې په برخه کې به ورته نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. موږ ولس ته دا ډاډ ورکوو انشاءالله چې موږ د اختر دپاره د افغانستان ټول امارت اسلامي مجاهدینو د خپل لوی اختر دپاره تدابیر نیولې. موږ ته چې د مشران د خوا نه کوم برخورد شوی یا کوم لار ښودل شوې ده انشاءالله موږ په دې عملي اقدام کوو او موږ ولس ته دا ډاډ ورکوو او اطمینان ورکوو چې انشاءالله تاسو په آزاده سکون سره او په ډاډ سره خپل ژوند ته ادامه ورکوي. مسؤلین وایي هیوادوال کولی شي اختر کې د هیواد هرې سیمې او ولسوالۍ ته له کومې ویرې او ډار پرته لاړه او د اختر خوښۍ له خپلو کورنیو او دوستانو سره ولمانځي.